تر هر څه لومړی د زړه له کومې سلامونه او احترامات ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. ګرانو هېوادوالو، په افغانستان کې هر وګړی د افغان چې افغاني، هغه که په هر قوم، په هره ژبه، په هر مذهب، په هر آیین او په دیني، هغه افغان ده او د ټولو حقوق امتیازات د افغانستان استفاده ګټه اخیستی سي او افغانستان د هغه کور ده. دلته اقلیت او اکثریت نشته، ټول افغانان دي، مساویانه هر څوک حق لري په ټولو چارو کې، که هغه اهل هنود دي که ساکان دي، په زرهاو زرهاو کالو په افغانستان کې اوسېدلي دي. په خواشنۍ سره چې د افغانستان د اسلامي امارت طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزیر خالد حنفي ډېره توهین آمیزه خبره د موږ افغانانو اهل هنود او سکانو ورونو ته کړې ده او دوی ته د چارپای خطاب کړی ده، حتی چارپای نه بدتر. دا الفاظ نه په شریعت کې، نه په دین کې، نه په اصول د اخلاقي کې، نه په قانون کې، نه په طبیعت کې، نه په کورنۍ او بهرنۍ اخلاقي او قانوني او موضوعي او شرعي اصولو کې راځي چې انسان ته کرامت انساني ته داسې او د حیوان صفت کول. پروردګار رب العالمین ده، رب تنها د مسلمانانو نه ده، رب العالمین ده، هغه ټول دنیا خلق کړې ده. هر څوک پر دین او هر آیین دي. بیا وایي په اسلام کې وایي لکم دینکم ولی دینه، تا خپل دین ده د بل دین ده، باید احترام ورته وسي. هغه که هر دین و آیین ده، انسان ده، اشرف مخلوقات خلق کړی ده انسان. نو بنان فی الاحسن تقویم ورته وایي خلق الادمه. نو په دې حساب باندې ډېر دردونکی ده. بیا به راسو دې ته چې اهل هنود او سکان په افغانستان کې دوی تاریخ ته وګورو. کله چې احمدشاه بابا ستر او لوی پاچا د افغانستان، امپراتور د افغانستان رحمت الله علیه په 1840 کال کې افغانستان جوړو، په شیر و سرخ جرګه کې پتیالي سنګ د ده تر څنګه ولاړ و او دی بیا د سند او د پنجاب مشر هم و او د افغانستان له دفاع دپاره پتیالي سنګ لښکرو هم سهم اخیستی، لکه نور اقوامو چې دلته بلوچانو یا پښتنو تاجکانو موږ سره مرستې کړي دي، دوی هم مرستې کولې. او بیا د امان الله خان غازي صاحب چې کله استقلال د افغانستان واخیسته، دلته د افغانستان په کابینه کې دیوان نرند جنداس هم یو وزیر و او د افغانستان ټول اقتصاد مالی سیستم ده ورغاوه. په افغانستان کې تجارت، د افغانستان کې صنعت او ټول مسایل راکړه واکړه، اقتصادي مالی سیستم د موږ د اهل هنود او د سکانو په لاس کې و او په ډېر صداقت سره دا کار کړی. هېڅ وخت اهل هنود سکانو قومي تفرقو ته، جنګ ته، جنجال ته، جدال ته لاس نه ده اچولی. هېڅ وخت خیانت غلا نه ده کړې. برعکس افغانان نو حتی شوره نظارو جادي ډلو تپلو د دوی مځکې جادونه په کارته پروانو په ټولو ولایتو کې چورو چپاولو غصب کړل او دوی بېچارهګان نه ووتل افغانستانه. نن داسې توهین‌آمیزه خبرو ورته کول. همداسې د کرزي صاحب په وخت کې سفیر د موږ اهل هنود په کاناډا کې و، د ډاکټر نجیب په وخت کې عسکري دوی خدمت مکمل کړی دی. زه په غونډه اقتصادیه کې محافظ کې عسکرو ډېر زیات ټولیانو کې د غونډ اهل هنود و. په درس تعلیم کې موږ سره کار او خدمت کړی ده. افغانستان دپاره په ماموریتونو کې قوي ډاکټران، استادان د فاکولټې طب د کابل، د ننګرهار، د قندهار اهل هنود و، سکان و. نو په دې هکله باندې سکان هم د افغانستان، هغه سکان چې افغانان دي، افغانستان کې ټول مکمل حق لري. چارواکي باید د پاکستان د خوشحالۍ دپاره، خوشخدمتۍ دپاره چې اوس مناسبات هند و پاکستان خرابېږي، داسې خبرې باید ونه کړي. په سیاست کې باید خپل افغان قرباني نه کړي. امان الله خان یو وخت کې دې لپاره چې شکایت ورته وسه د سقاو ډلې لخوا نه، د نور ډلې لخوا نه اهل هنود ځورېدله، د دربار ته وغوښتله او د لالا لقب یې ورکړه، د مشرور لقب یې ورکړه. تر ډېر وخته پورې ته لالا ویل کېدل. کله چې سردار
نادر خان راغی بیرته په دې وخت کې هم ظلم و ستم په دوی باندې سوی و دوی مالونه چور سوي و شکایت ته لاړله او ویل چې په موږ باندې زیاتی کوي ته پاچا د افغانستان یې موږ په تا حق لرو ده د خپلې کورنۍ سردار لقب درته ورکړ تر اوسه پورې موږ سردار صاحب سردارجي ورته وایو او اجباري اوسي ته باید سردار وویل سي د ظاهرشاه په وخت کې کله چې دوی بعضو جیو کې مشکلات جوړېدل مثلا د دې مذهبي جیو ته په سرخرود کې په شور بازار په دې ځای کې پیرو عسکر درولي وو چې دوی ته څوک خیانت ونه کړي یا څوک مشکل ورته جوړ نه کړي او نن سبا په دومره تحقیر و توهین خبره کول ټول افغانستان ته تحقیر و توهین ده دا یو واقعیت خبره ده موږ باید دا فکر نه کړو چې دوی سکیزم مثلا د ګرو بابا نانک دا وخت راغلی دا خلک مثلا مذهب سکیزم سره ګرو بابا نانک په 1490 کال کې تولد شوی ده میلادي البته په 1519 کال کې وفات شوی ده دین و آیین د دوی په 1500 تر 19 کاله پورې راغلی ده تر ګرو بابا نانکه تر ګوپي سنګه پورې باره مخکې له دې نه تاریخ موږ ګورو 15000 کاله که موږ تاریخ لرو دا خلک افغانان وو 14 کاله مخکې مسلمانان هم دلته چې په افغانستان کې دوی هم اسلام مسلمانان نه وو نور مذاهب یې درلودله زردشتي وو دلته بودایزم وو مختلف مذهبونه وو مذهب تغییر کوي اما افغانیت و انسانیت محبت په خپل ځای پاتې کېږي نو زه د یو افغان په صفت باندې د ټولو اهل هنود او سکان افغانان نه معذرت غواړم په دې خبره چې انفي کړې خالد انفي او دا خندم دا ډېره خاینامیزه خبر ده بده خبر ده بېجایه ده او دا تنها د خالد انفي خبره ده ګمانه کوم ټول طالبان په دې نظر یې ګمانه کوم افغانان خو خاصا اهل هنود ته ډېر زیات احترام لري سکانو ته افغانان دي خپل هیوادوالي دي انسانان دي مینه لري محبت لري د موږ کور په باغبالا کې و کارت پروان سیمه ورته وایي د موږ ټول ګاونډیان اکثریت یې اهل هنود سکان وو د ما پلار ډاکټر و نظامي د دوی همیشه تداوي یې کوله ښه ناسته ولاړه سره درلودله ښه اړیکې هم سره درلودلې د ورورۍ فضا کې د محبت فضا کې د دوستۍ د افغانیت په فضا کې موږ ژوند کوو خپل دین و آیین درلوده موږ خپل دین آیین درلودل کوم مشکل نه و سره همیشه په مړي ژوندي کې سره ګډون هم کړی ده د بنان افغانان ټول افغانان دي که دلته اهل هنود سکان دي که هزاراګان دي که ازبک دي که تاجک دي که پښتانه دي که نور مختلف قوم په افغانستان کې تقریبا 4 مختلف قومونه دي او داسې که وړو قومو ته لاړ شو تقریبا له 100 نه اوړي هر ډله ګورو چې په 15000 کاله کې راغلي د هغوی بعضې کسان ته پاتې دي داسې بیا دوی مختلف تقسیم شوي دي په یا مثلا زیاتره ډېرو یې د تاجک په نومه تذکرې اخیستي دي هغه جدا بحث ده اما په ټوله کې مشترک کور ده مشترک ژوند ده دا اهل هنود سکان چې تللي دي دوی به بیرته افغانستان ته راځي موږ به بیرته افغانستان ته ځو هغه جایدادونه چې دوی په غصب شوي دي اخیستل شوي دي انشاءالله یو وخت نه یو وخت به د عدالت محکمه جوړیږي دوی جایدادونه هم بیرته ورکول کېږي حق به هم بیرته ورکول کېږي او هغه خبره چې لکم دینکم ولی دینه دوی به په خپل دین آیین باندې نور مذاهب به په خپل دین او مذهبو باندې په محبت او د افغانیت په فضا کې به ژوند کوي په ټوله نړۍ کې مختلف مملکتونو کې مختلف مذاهب دي مختلف قومونه مختلف نژادونه مختلف پوستکي او رنګونه دي مګر په یو آیین په یو ضوابط کې سره پر محبت کې په یو سیستم کې سره ژوند کوي هیڅ مشکل لري دغه مشکل باید نن سبا د طالبانو د امارت اسلامي چارواکي هم جوړ نه کړي چې باعث نفرت د ټولو افغانانو ګرځي او دغسې کسانو ته باید شدیدا شرعي سزا باید ورکړل شي چې توهین او کرامت انساني د توهین او تحقیر کوي ډېره زیاته مننه تاسو له توجه نه بیا هم وایم ژوندی دی افغانستان ژوندی دي ټول افغانان ژوندي دي وي ټول افغانان تل دي وي د افغانانو اتحاد اتفاق او محبت ومن الله التوفیق ستاسو ورور عزالدین مارج